نن مسلمانانو ورسئ زموږ د افغانستان جغرافیه باندې خبر کړو د امو په دریاب کې موږ د ډډې نه بله کښتۍ ولیده چې هر څه راته وایي دومره پرمختللي او د تمدن په زمانه کې موږ څه بله ویلي یو چې نن دومره وړه بیړۍ هم لاس کې نه لرو چې د معاویه صاحب په خلافت کې د عقا د شام او په طرابلس کې دومره خطرناکې بیړۍ جوړېدلې چې منځني قوړ 15,000 کسان یوې بیړۍ چې 200 دانې بیړۍ ولې حدیث کې راځي رسول الله سلام د سلمان فارسي رضی الله عنه په لاس کې فارسي غیشی ولید دا کمان فارسي د پاس د امپراتورۍ جوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول دا واچو عربي راواخله چې مسلمانانو جوړ کړي کله حدیث په کتل باندې سړی فکر وکړي ټول د جهاد قیادت مشرانو مجاهدینو د بیعت دسی ویل سي کله چې نوعیت بدلو کافرانو مسلمانانو بدلیدل من کله په سنت نن روان یو کله په سنت نن عمل کړی دا کافرانو څومره لوړ لاړل مزري وکړ دغه تکتیک چې د جاهلیت او د عربو د زمانیو رسول الله وکړو په احد کې دا وکړو په خندق کې تکتیک بدل شو نوې ابتکارو اسلامي غوښتنه کوله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم تر ټولو نه مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د مجلس ټولو ګډونوالو علماو مجاهدینو او چې په مجلس کې هر څوک ناست دي الله عز وجل موږ د قرآن کې داسې وایي واعدوا لهم تاسې د دښمن په مقابل کې داسې تیاری ونیسئ داسې ځانونه تیار کړئ داسې اسباب قوت جوړ کړئ ترهبون به عدو الله وعدوکم چې خپل دښمن او د الله دښمن پې وویروئ دښمن د سړي نه هلته ویرېږي چې د تا له ده سره اسباب فوق وي یا ورسره مساوي وي کله چې د یو مسلمان د الله عز وجل امر کوي چې ته دښمن وویروه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله دښمن پې وویروه دښمن هلته سړی ویرولی سي چې د تا او د دښمن په مابین کې مساوات یا د تا فوقیت کله چې د تا او د دښمن په مابین کې مساوات او یا فوقیت نه وي دښمن د سړي نه ډارېږي یو سړی د تا دښمن د ټوپک ورسره ده او د تا سره خالي لاس یې دښمن ته نسي ویرولی چې په مورچل کې ناست وي ته یې نسي ویرولی ته یې هلته ویرولی سي چې ته هم د ده په شکل باندې وسله ولري او د ده سره اول خو باید فوق یې ځکه ارهاب هلته راځي دښمن ویرول کېږي چې ته فوق یې که فوق نه یې نو مساوي خو به خامخا وې تس لاس والا سړی د ټوپک والا ډارولی نه سینه ترې ډارېږي او که دی باټې وهي چې ومې ډار که داسې لیونتوب د عقل د دایرې نه ورا خبر ده زموږ د اسلامي نړۍ یو له لویو علماو نه تېر شوی شهاب الدین آلوسي تفسیر المعانی کې دلته یوه خبر کوي د ده په زمانه کې 200 کاله نه ډېر وخت کېږي چې دا سړی تېر ده د ده په زمانه کې دی وایي چې کافرانو داسې اسباب جوړ کړي داسې وسلې جوړې کړي چې د موږ جهاد او جنګ له دوی سره په غېږي او د دوی جنګ له موږ سره په مدفع باندې د روح الماني زمانه کې چې مدفع کمه وسله وه د باروتو په زور تتله دی وایي دې حالت کې موږ دښمن نسو ویرولی دا موږ د الله د امر او د قرآن د دې آیات نه کمی کړې ده په ټولو ائمو د مسلمانانو دا واجب او فرض ده چې خپل قوت په مقابل د قوت د دښمن کې مساوي او یا فوق ځکه دا د الله غوښتنه ده د ده په دې خپل کتاب کې امر په دې ده چې په ټولو ائمو د مسلمانانو باندې عمراو خلیفګانو علماو باندې دا ده چې خپل ملت مسلمه دې ته تشویق کړي چې د غیشي جنګ د مدفع په مقابل کې کالعدم داسې ده د خپل ملت مسلمان دې ته تیار کړي چې مسلمانان راجګ سي داسې کسان تیار کړي چې د دښمن سره همثل اسباب وسله تیار کړي چې د دښمن مقابله ورباندې وکړي دا قرآن وایي زه نه وایم دا قرآن وایي خو دغه قرآن باندې موږ نن عمل نه ده کړی چې موږ ذلیلان یو ذلت دا ده چې موږ نننۍ دنیا کې 2 میلیارده مسلمانان محتاج یو علت یې دا ده چې موږ مسلمانان د قرآن په دې آیات باندې عمل نه ده کړی کله مو په دې آیات باندې موږ عمل کړی کله مو د دښمن سره مساوي وسله جوړه کړې کله مو وسله جوړه کړې دا خو څه کوي چې په مساوات مو خبرې کړي کله مو وسله جوړه کړې کله یې لرو حدیث کې راځي رسول الله سلام د سلمان فارسي رضی الله عنه په لاس کې فارسي غیشی ولید دا کمان فارسي و د فارس د امپراتورۍ جوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي دا واچوه عربي راواخله چې مسلمانانو جوړ کړي که دې حدیث ته په کتلو باندې سړی فکر وکړي ټول د جهاد د قیادت مشرانو مجاهدینو ته باید داسې ویل سي دع هذا کلاشینکوف و هذا بیکا و فلان و فلان ټول وغورځوه ځکه دا کافر جوړ کړي خپله وسله راواخله چیرې د مسلمان وسله دا خو څه کوي چې مسلمان د مساوات فکر لري دا چې الله تا په قرآن کې مساوات ته رابلي له دې نه فوقیت ته رابلي کمه ده ته خپله وسله تر اوسه پورې نه لرې تا کې د مساوات فکر چیرې را پیدا سوی ده علما یې اکثر پوهېږئ رسول صلی الله علیه وسلم په ټول جهادي دور کې د عربو په جنګ پوهېدل دا ډېره ساده غوندې خبر وه د عربو د اسلام نه مخکې داسې جنګ و دلته صف ودروه دلته صف ودروه سره وهه دا د عربو جنګ و کله چې اسلام راغی چونکې دغه جنګ په عربو جزیرة العرب کې عادت و
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جهاد شروع کړ د بدر په جهاد کې هغه د جاهلیت د زمانې تکتیک وکارول شو چې درې کسان اول د کافرانو راووتل عتبه شیبه ولید ابن عتبه چې د دې خوا ابو عبیده بن حارث او حمزه بن عبد المطلب او علي بن ابي طالب د دې طرف نه رسول الله ورته مقابلې ته ورسي دغه تکتیک چې د جاهلیت او د عربو د زمانې رسول الله وکارو په احد کې دا وکارو په خندق کې تکتیک بدل شو نوې ابتکارو اسلامي غوښتنه کوله د سلمان فارسي رضی الله عنه چې دغه ابتکار د منوچهر ابن ایرج چې د فارسیانو د خلافتونو د راوړل شوی ابتکار دلته وکارول شو الله عز وجل هغه لزر کافران چې د خندق په جهاد کې راغلي مات شول رسول الله فتح د مکې وکړه فتح د مکې نه غزوه د حنین راغله د اوتاس فتح راغله اوس تکتیک د جنگ بدلیږي غزوه طائف ته مسأله لاړه کله چې طائف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت هلته د جنگ تکتیک د جزیره العرب د ټولو جنگونو نه بدلو اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم هم بدلیږي ورته ګوره هلته کلاو کې دوی راچارپیر ول د بنو ثقيفو یا هلته چې کوم خلک آباد ول په طائف کې نو هغه چې کلاوي جوړې ولې دغه کلاوي جنگ تکتیک بدل شو سب مخامخ سپونه نه ول جنگ بدل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته درې نوي ابتکارات وکړل خیر د دماغ هم لاسپیکر دا ما خبرې ته متوجه کېږي کورې به نه یو سړی د خواږه به لاسپیکر جوړي درې نوي تکتیکونه رسول الله استعمال کړل په اولیني جهاد کې چې رسول الله منجنیق استعمال کړ هغه غزوه د طائف وه چې په ټوله جزیره العرب کې نو استعمال شوی رسول الله اوله دبابه استعمال کړ چې اوس هم په عربي کې ټانک ته دبابه وایي هغه نوم د هغه چې نه راواخیستل شو تشریح درته کوم چې دا دبابه څه رقم ته وه اوله وسله وه چې د مځکې مینونه ول رسول صلی الله علیه وسلم په دغه جهاد کې وکارول چې هغې ته حسک الشک ویلې حسک الشک وسله وله علامه دکتور صلابي السیرة النبویه هغه کتاب کې لیکي درې نوي ابتکارات رسول الله راغلل جنگ بدل شو دلته نږدې هغه جنګ وشو د مکې جنګ وشو هماغه مخامخ جنګ و کله چې حنین ته لاړ همدغه جنګ و چون کمین سره صحابه مخامخ شول د غزوې اوتاس همدغه جنګ و چې طائف ته وخېږي د مکې او د طائف په مابین کې 100 کیلومتره فرق ده دلته چې جنګ تکتیک بدل شو رسول الله خپل تکتیک د جنګ بدل کړ دبابه داسې وسله وه پوستکي نه او د دړې نه یو شی جوړ شو که تاسې فرض کړئ دغه میز دا میز داسې واړوه چې دوی وویني داسې ور واړوه د خلکو ته یې مخ ور واړوه د دې میز ښه یې ور واړوه دا مجاهدینو ورونو دا دبابه وه د دړې او د پوستکي نه جوړه وه دا ډېر لږ پکې کارول شوی پوستکی ډېر مجاهدینو به دې کې ننوتل درې څلور نفره پاس نه به هغوی په غېږ شو ویسته که په تیږې ویسته تاثیر یې نه پرې کوه د دې لاندې به ننوتل دا خو نری دغه غټ و داسې به ورتلل دیوال ته به چې ورسېدل د دیوال به یې په جبلونو وهه پاسه به هغوی چې څومره انداختونه د غېږ شو او تاثیر یې پرې باندې نه کوه چونکې د جنګ نوعیت بدل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام په تاریخ کې اوله دبابه او ټانک استعمال کړ هغه دغه وسله وله هلته دیوال چې په جبلونو وهه ورسره یې کړ بنو ثقیفو اوسپنې سرې کړلې ځکه هره لارې چې وکاروله نه کېدله بنو ثقیف راغلل اوسپنې سرې کړلې سم یې سرې کړلې پاسې په دې پوستکي چې روان چې ولې پوستکی وسوځو په صحابه کته راوغورځېدلې صحابه بېرته عقب نشیني وکړله شاته راغلل هغه دبابه وسله ناکامه شوله کله چې دوی میدان ته راووتل د خپلو کلاو نه جنګ ته راووتل صحابه هلته یې وسله استعمال کړله لرګي راواخیستل داسې لرګي جوړ کړل لکه دوه میخونه چې داسې کې د صلیب په شکل باندې چې وایي غورځوي نو دوه طرفه په مځکه لګېږي دوه طرفه په هوا لګېږي اس به چې تیز راغی اس به چې په ښه پې کېښودله نو دې خو به دوه طرفونه ولاړول داسې به دا واوښت اس به وغورځېد سړی به ترې نه وغورځېد پاس نه به یې پرې باندې وار وکړه دې ته حسک الشک ویلې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوې د طائف کې دا وسله استعمال کړله د جنګ تکتیک چې لوړ تله رسول الله مو سره لوړ تله کله چې هغه لویې کلاوې د بنو ثقیفو په طائف کې نه ویستل کېدلې د منجنیق وسله یې ودروله خطرناکه وسله وه ډبره به یې پکې کېښودله داسې به یې وزنګه ور واره به یې کړه دا دیوال به یې چېویسته ورو به یې نړول کله چې نوعیت بدلوه کافرانو مسلمانان هم بدلېدل من کله په هغه سنت نن روان یو کله مو په هغه سنتو نن عمل کړی ده کافران څومره لوړ لاړل مزل یې وکړ موږ تر اوسه پورې په افغانستان کې خپله وسله لرو په وړه وسله کې موږ وسله لرو په غټه وسله کې موږ وسله لرو 1400 کاله بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په اتم کال د هجرت کې طائف فتح ده دا چې د نن 1404 کال دا چې تر منفي کې څومره عمر راځي موږ کوم پرمختګ کړی ولې شاته پاتې یو ولې موږ په قرآن او په حدیث عمل نه ده کړی ولې موږ نن ذلیلان یو د ذلت ټول عامل همدغه ده چې موږ کله چې کافر نوعیت بدله رسول الله مو سره هم مثله تک کوو تر دې پورې چې بیا خو رسول الله وفات شوی ده دا خو د رسول صلی الله علیه وسلم د زمانې خبره وه دا دې وي د صحابهو زمانه راغله شپږ جلدونو کې کتاب ده دا فن حرب الاسلامي او بسام العسلي یو دکتور عرب د صحابهو زمانه راغله ته ورته ګوره چې نوعیت د جنګ بدلیږي مسلمانان هم بدلیږي د عمر رضی الله عنه خلافت د عمر صاحب په خلافت کې بحر الابيض چې بحر المتوسط ورته وایي دې ته مسلمانانو غوښتل چې ووځي مسلمانانو اراده وکړله چې د وچو نه جنګونه بحر ته وباسي ځکه مسلمانانو ټوله جزیرة العرب ونیوله د بحر قلزم چې اوس ورته بحر احمر وایي د دې په هغه غاړه چې افریقا پرته وله د کانال سویس په لاره باندې چونکې هلته کانال سویس لاره بنده وله لکه دا د مدیترانې سره وصل نه ده دغه بحر الاحمر د مصر په لاره باندې د کانال سویس په تنګي باندې د مدیترانې سره طبیعي
بنده ولا اخو ورسته بیا خلاص شوی ده. مسلمانانو غوښتل چې دوه لویو وچو ته ځان ورسوي، یو د افریقا وچه ولا او د دې دریاب د لارې نه مدیترانې ته مسلمانان ځانونه ورسوي. د عمر ابن الخطاب العدوي خلافت د عمر رضی الله عنه سره معاویه بن ابي سفیان چې په شام کې او شام نږدې دلته مصر سره په غاړه پروت ده، لکه لبنان ده، سوریه ده، دلته د بحر الاحمر نږدې ده. مسلمانانو غوښتل اوسنۍ تبوک چې د سعودي حدود دي، دا د سعودي په حدودو کې د تبوک دا پخوانی شام ده، دا د دریاب د بحر الاحمر په غاړه پروت. مسلمانانو غوښتل چې د افریقا وچې ته ور واوړي، هلته اسلام نشر کړي، د دې لارې نه په دغه وچې نه په استفادې باندې مدیترانې ته جبل طارق باندې اندلس ته لاړ شي او چې الله اسلام بیا بوم ته مشوره یې وکړله. په دې مشوره وکړله چې موږ به تا خوښ یو عمر رضی الله عنه معاویه صاحب خط ورولېږه د شام نه مدینې منورې ته خط راولېږه چې موږ غواړو کښتۍ جوړې کړو، خپله ځان ته کښتۍ جوړې کړو. او مسلمانان په بحري جنګ باندې بلد، لکه نن مسلمانان چې د ډرون وسلې په واسطه باندې عملیات نشي کولای. نن مسلمانان دغه وس نه لري، څنګه چې دغه پرمختللي کافران په دغه وسلو باندې هر ځای چې هدف وګرځول شي ویستل کولی شي. مسلمانان له دغې ټکنالوژۍ سره نابلده. په هغه زمانه کې مسلمانان د بحر له جنګ سره نابلده. د مدیترانې په غاړه پراته اروپایان چې په هغه زمانه کې موجود ول، چې هلته مرکز شام و حمص و د روم د لوی امپراتورۍ مرکز هغه وخت کې حمص چې اوسنۍ سوریه کې ده، دلته د دوی لوی امپراتورۍ وله چې الله عز وجل د صحابهو په برکت باندې هغه فتح کړله. مسلمانان له دې ته ورغلل شام ټول چې د امپراتورۍ د رومیانو د تصرف لاندې ول بنزتیه چې دا د رومیانو د امپراتورۍ نوم الله عز وجل د دې نه ورکړل. هغوی د لویو عملیاتو دپاره اراده ودرلودله چې د جنګي بېړیو د لارې نه په مسلمانانو باندې حمله وکړي او مسلمانان نابود او شکست کړي. په مقابل کې چونکې د موقع باندې معاویه صاحب په موقع پروت و، د معلومات تر ټولو نه ښه ورته کېده. هغه ملا چې جومات کې پروت وي په تیاره محراب کې، دا مسله تر هغه تړاو نه لري، دا تر داسې ملا تړاو لري، د داسې ملا نه داسې د داسې ملا قیادت په دغه باب کې وکړئ چې نن دلته لګیا یې چې ملا ځورېدلی د معاویه رضی الله عنه غوندې د شام د امپراتورۍ د ماتې مقابله په خپل لاس باندې کړې وي. هغه مولا نه د دغې فتوا مه غواړئ چې موږ داسې یو کار روان کړی ده، کوي دې تا خوښه ده که مو نه ده خوښه، د ده مولا فتوا قابل د اعتبار نه ده. ځکه په زرګونو صحابه او تابعینو کې د دغه غوښتنه چې بېړۍ جوړې کړه د عمر رضی الله عنه نه، هغه معاویه صاحب وکړله. معاویه صاحب ته ځکه تر ټولو نه ډېر معلومات و چې په لومړني خط کې د لوی امپراتورۍ د رومیانو سره په جنګ باندې اخته و، د هغوی ټوله وسله او د هغوی قدرتونه ورته معلومېدل. نو غوښتل یم چې بالمثل مقابله موږ له دوی سره څنګه وکړو. نو دا 18 کال د هجرت ده، دا لا ډېره زمانه نه ده تېره سوې. عمر صاحب ورته ویلي رضی الله عنه وایي ما ته د هغه صفت وکړه د بحر. نو د بحر یې ورته اني رايت خلقا كبيرا يركبه خلقا صغيرا، لکه وډار کړه لیکلي داسې ورته کړي ول. عمر صاحب ویلې نه، په دریاب کې لا مه وسپرېږئ، د دریاب جنګ ته لا زړه مه ښه کوئ ورسره. دا تېره شوله. د عثمان ذي النورین امیر المؤمنین عثمان رضی الله عنه خلافت راغی، چونکې په دغه مسئله باندې ډېر ځورېدلی، د دښمن بالمقابل اقدام، د دښمن سره بالمقابل اقدام په حقیقت پوه شوی سړی. معاویه رضی الله عنه هغه ورته ویلې عثمان صاحب ته خط راولیږه چې موږ ته اجازه وکړه چې موږ بېړۍ جوړې کړو، کښتۍ جوړې کړو. ویې جوړې کړئ په طرابلس او په عکا د لبنان کې. موږ دوه طرابلس لرو، یو طرابلس د لیبیا ده، یو طرابلس د لبنان ده. د لبنان چونکې دا هم د شام برخه وه او د بحیرة الاحمر چې بحر قلزم د دې غاړې ته نږدې پروت ده. زه الحمدلله دغسې بحر قلزم ته ورغلی یم او داسې مې پرې باندې کړی ده، داسې مې ورغلی یم. نو دا معلومات ځکه ښه راته کېږي، مخکې مې درته ویلي چې فتوا به داسې خلکو نه اخلي چې بلد وي له دې شیانو سره. کله چې هغه اجازه ورکړله چې ته بېړۍ جوړې کړه، دوه د صنعت د بېړیو د صنعت دوه لویې فابریکې جوړې شوې چې په طرابلس د شام او په عکا کې جوړه شوله. الله عز وجل دغه بېړۍ دومره ډېرې کړلې د معاویه. اول مخترع د مسلمانانو له طرف نه د بېړیو او د کښتیو هغه معاویه ابن ابي سفیان الاموي القرشي. الله عز وجل دغه بېړۍ دومره ډېرې کړلې چې وروسته مراکز 3 مرکزونه ترې جوړ شول. په 3 مرکزونو کې د کښتیګانې جوړې شولې. تنه د شام په مرکز کې په هغه صنعتي فابریکه کې، په هغه فابریکه کې چې هلته کښتۍ جوړېدلې، څومره به وي؟ داسې ته کېدی شي ذهن کې ډېرې لږ درشي. 100 کښتۍ جوړې کړې. دا د عثمان صاحب خلافت و، دا د تمدن نه لرې زمانه وه. هلته په مسلمانانو کې دومره جوش و، دغې مسئلې ته دومره اهمیت ورکول کېده. وبلغ اسطول الشام 100 کښتیو ته معاویه رضی الله عنه تیارې بېړۍ جوړې کړلې چې الله عز وجل د دغه بېړیو په واسطه باندې اسلام ټولې وچې د افریقا ته ورسو. د دغه بېړیو په برکت باندې الله اندلس چې پخواني اوسني اصفهانیان د اندلس ته ورسو، الله عز وجل اندلس ورباندې فتح کړ چې هلته د موږ د تاریخ ډېرې نادرې او د تاریخ په پاڼو ډېرې زرینې لیکلې سره چې قرطبه، اسبیلیا، غرناطه، دا د موږ د تاریخ چې وروسته بیا خبرې درته باندې کوم. دومره کامیابي الله موږ لاسته راوستله. کله چې د عکا مرکز د معاویه رضی الله عنه په زمانه کې و، د قسطنطنیې فتح ته مسلمانان تلل. د قسطنطنیې چې ترکیه ده، د ترکیې شمال د پخوانۍ امپراتورۍ د روم برخه ده. اوس شمال د ترکیې چې قسطنطنیه هم ده، دا د پخواني د روم د امپراتورۍ برخه وه. د قسطنطنیې فتح ته مسلمانانو زر دانې منجنیقونه، منجنیق ډېره غټه وسله ده، سم لکه تقریبا دا موږ تاسې ډي سي توپ نه که لږ وړی، دومره غټه وسله ده. زر دانې دا تیار کړل چې دغه زر دانې منجنیقونه دا د قسطنطنیې په جنګ کې وکاروي. په قسطنطنیې ته ورتګ د دریاب د لارې نه کېده. نو دا زر دانې بېړۍ تیارې کړې، په دې زرو بېړیو کې منجنیقونه بار کړل. په هر یوې کې یو منجنیق بار کړ چې زر دانې منجنیق شول. 200 دانې
ماعون نومید. یو وخت ماعون کې تقریبا په یوې کې 15,000 کسان جېدل. 200 داسې بیړیګانې وې چې 15,000 مسلح مجاهدین په دغه کښتۍ کې سپرېدل، له خپلو مراکزو نه د دښمن سره اولنیو مخکینیو خطونو ته وروړل. دومره غټې خطرناکې بیړۍ ولې. نن مسلمانانو ورسئ د موږ د افغانستان جغرافیه باندې خبر کړو. د امو په دریاب کې مو که د دړې نه بله کښتۍ ولیده چې هر څه راته وایي. دومره په پرمختللي او د تمدن په زمانه کې موږ څه بلا ویلي یو چې نن دومره وړه بیړۍ هم لاس کې نه لرو چې د معاویه صاحب په خلافت کې د عقا د شام په طرابلس کې دومره خطرناکې بیړۍ جوړېدلې چې منجنیقې وړ 15,000 کسان یوې بیړۍ چې 200 دانې بیړۍ ولې د دښمن مراکزو ته وروړل. د قسطنطنیې د فتحې دپاره د مسلمانانو تیاری نیول کېده. نن مسلمانان څه بلا ویلي دي چې مسلمانانو کې دغه استعداد نشته ده، مړه دي. 200 داسې ماعون نومې بیړۍ وې چې مسلمانان یې لومړنیو خطونو ته د بحر د لارې نه انتقالول، او په دې کې تقریبا 15,000 دانې وړې بیړۍ ولې چې هغو تر 100 کسانو پورې نفر انتقالول. دې ټولو ته ضرورت و، دا ټول په بحر کې ورګډې شولې او قسطنطنیې ته ور واوښتلې. الله عز وجل د مسلمانانو